سلامونه. کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیرو 15 ورځو کې 98 تنه شهیدان او 230 نور ټپیان کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری د مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. اروپایي ټولنه وایي وسلوال طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي. دغې ټولنې د سولې نړیوالې ورځې او د دوحې د خبرو په تړاو کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان تاریخ په اړه د ولسمشر دویم مرستیال نظر د اوسنیو او پخوانیو لوړپوړو چارواکو له غبرګون سره مخ شوی. سرور دانش له احمدشاه بابا څخه تر داود خان پورې حکومتونه مستبد بللي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د یوې ګډې سروې له مخې په روان کال کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیونه میټریک ټنو ته رسیدلي دي. او د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد واګې د پوځ په لاس کې دي او په خپله خوښه کار کوي. نوموړي ویلي چې عمران خان هم د پوځ ګوډاګی دی او حکومت هم د پوځ تر کنټرول لاندې مخ ته ځي.